سلامونه ملګرو، وقار یوسفزی یم. یو ځل بیا ټولو اورېدونکو ته ډېر هرکلی، نیکې هیلې او احترامات به او روغ جوړ به. ډېر وخت بعد ستاسو سره خپل اواز خو داسې د غزل په شکل کې شریکوم، خو داسې څه خبرې مې ډېر وخت نه دي کړي او د هغې وجه هم دا ده چې بیا به ووایم مصروفیات وخت کمی که یا وی که نه وی وخت زړه مې غواړي چې په خپو کې دی بیړۍ واچوم، وایي ته رانه تېرېږي او زمونږ برې پاتې دي. نو دغه وجې نه مصروفیات داسې شوي دي چې هغه شان هر څیز ته رسېدل او هر څه له ټایم ورکول لږ ګران شوي دي. هغه به تاسو ته هم دا اندازه کېږي چې ژوند څومره په منډه دی او څومره یو سټرګل دی د دې ژوند دپاره، د دې ژوند د تېرولو دپاره. څه شعرونه دي او غواړم چې دا د خپلو ټولو اورېدونکو سره شیر کړم. تاسو هم کوشش وکئ زما د یوټیوب پاڼه د خپلو ملګرو سره شریک کړئ چې هغه فالو کړي، زما چینل سبسکرایب کړي او زما غږ نورو ملګرو ته ورسوئ. وایي څومره خاموش پاتې شو، څومره خاموش پاتې شو زمونږ د زړه غږونه، خواږه دردونه، څه معنیخیز لفظونه. هډو مونږ ونه ویل، هډو مونږ ونه کړی شو، د لیونو خویونه څومره خاموش پاتې شو زمونږ د زړه غږونه. وایي د ازادۍ په لاره تګ دی، د خپلواکۍ په لاره تګ دی، د ننګ سیالۍ په لاره تګ دی او منظور لښکر راټولوي ورسره ځمه. وایي د ویرې زیړې او د شرم نه تک سور هم تی، بدن دې رپي خو ولاړ په خپل غرور هم تی. د ویرې زیړې او د شرم نه تک سور هم تی، بدن دې رپي خو ولاړ په خپل غرور هم تی. او د کور کارونو کې مدد یې کوم، مور مې خاندي، خدای دې باچا کړه زما زوی تی لور هم تی. وایي تا کې انا ده، تا کې عزت دی، ستا غوسه بل شان ده. تا کې انا ده، تا کې عزت دی، ستا غوسه بل شان ده. خو د دې هر څه باوجود زړه ته منظور هم تی. وایي ما مینه نه پېژانده، تا په دغه لار روان کړم. ما مینه نه پېژانده، تا په دغه لار روان کړم. اوس دې پلار نه مني حالاتونه مجبور هم تی. او ما د عباس آواز وکړو خو نه راګورې. ما د عباس آواز کړو خو ته نه راګورې. خوشبو هم ستا ده، چال هم ستا دی، دا ضرور هم تی. او تا کې انا ده، تا کې ضد دی، ستا غوسه بل شان ده. خو د دې هر څه باوجود زړه ته منظور هم تی. وایي څومره د خوند مرګ دی، څه د خوند بلا وجلی یم او زه د محبت وړې ادا وجلی یم. وایي دا خو مې یقین و چې ځنګل کې شپې اغستی وم، دا خو مې یقین و چې ځنګل کې شپې اغستی وم، لږ پوهېدم چې د سپوږمۍ رڼا وجلی یم. وایي نور خلک به خدای خبر په چا باندې ګوته ږدي. زه خو تا وجلی یم او زه خو تا وجلی یم. او دا ځل مې په خپله د خپل رنځ استخاره وکړل او زه په دعا ساه اخلم او زه دوا وجلی یم. او بس دغه د سترګو حیراني مې سلامت راوړه او زه د کربلا نه د کوفې ادا وجلی یم. او دا زما نصیب چې د بازار سترګې په ما خوږې،
وایه تسنیم وروڼو خو زه ډېر پخوا وجلی یم